ازادي. سوداګر توتي ساتلی او ډیر ورباندې ګرانو او بهترین میوې ورکولی چې سندرې ووایي، خو توتي بالکل چوپ پاتې و. یو حکیم چې د هغه د دکان مخې ته تېرېده او د قفس توتي ولید، سوداګر ته یې وویل که په رښتیا در باندې ګران وي آزاد یې کړه. سوداګر همداسې وکړل. توتي د سړک د غاړې د ونې په څانګه کېناسته او بهترین سندره یې وویله. حکیم وویل خوشحالي له ازادۍ نه زیږیږي. تفاوت. استاد به ویل چې تاسې که هر څومره ووایاست چې حقیقت ته په رڼو سترګو ګورئ، خو بیا هم ستاسې دلچسپي ستاسې په سترګو پرده غوړوي او حقیقت سم نه در ښکاره کوي. د استاد دا خبره هغه وخت د شاګردانو زړه ته پرېوته چې د یوې مور مثال یې راوړ. مور د لور په باره کې ویل چې شکر خوشحاله ژوند لري، میړه په سرو زرو ارزي، دا ښه خوشحاله ساتي چې د لور مې هر څه زړه وغواړي هغه ورته اخلي. ښه نازوي، د یوې په ځای دوه خدمتګارې ورته نیولې دي، د کور له کاره بېغمه ده، د سهار په ځای غرمه له خوبه راپاڅي. او مور د زوی په باره کې ویل بدمرغه دی، یوه بلا غاړې ته ورلوېدلې ده چې خدای دې د هیڅ چا کور ته نه ورولي. هغه متل دی وایي نه د رنګ شته نه د ونه، غله لا ګوښي له لټۍ غرمه راویښېږي. خو کلانکاري دومره ده چې یو جوړ جامې دوه ځله نه اغوندي. کار خو یې بیخي زده نه دی، که نوکره نه وي له کوره به یې ډډوزي پورته شي. دوه کنجوسان. یوه کنجوس شتمن به په ورځو ورځو غوړه ډوډۍ نه خوړه. یوه ورځ یې چې ځان ته غوړه ډوډۍ برابره کړې وه، خپل مرۍ ته وویل ډوډۍ راوړه او ور پورې کړه. مرۍ چې تر خپل څښتن هم کنجوس او بخیل ورته وویل باداره بې احتیاطي دې وکړه، باید ویلی دې وی چې ور پورې کړه ډوډۍ راوړه. کنجوس ته دې خبرې سخت خوند ورکړ. مرۍ یې آزاد کړ. خلک چې د مرۍ له ازادېدو خبر شول په خپلو منځو کې سره وویل موږ ته هسې کنجوس ښکارېده، نه دومره کنجوس دی او نه بد سړی دی. آزاد شوي مرۍ ویل ښه سړی به وي، خو ما ته ډېر هوښیار ښکارېده، دومره هوښیار هم نه دی. د شیخ ابو سعید یوه کیسه. هسې وایي چې یو لوی عارف شیخ ابو سعید ابوالخیر د بیت الله د زیارت ډېر ارمانجن و، خو پیسې ورسره کمې وې نو د حاجیانو له کاروان سره پلی روان شو او د کاروانیانو خدمت یې په غاړه واخیست چې خپل خرڅ پوره کړي. له څه مزله وروسته کاروان یو ځای واړول. ابو سعید د پخلي لپاره په بوټو پسې ووت. که ګوري د یوې ونې لاندې یو بوډا ډېر خپه ناست دی. دی د حال پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل چې کورنۍ یې وږې ده او دی له خجالته کور ته نشي تلای. ابو سعید حج ته ساتلې پیسې بوډا ته ونیولې. هغه وویل دا نه اخلم، دا خو ستا د حج پیسې دي. لوی حج همدا دی چې د خدای د محتاجو بندګانو خدمت وکړم. ابو سعید پیسې بوډا ته ورکړې او چې بوټي کاروانیانو ته ورسول، له هغې سره یې خدای پاماني وکړه، مخ په کور وخوځېد. کمې. شاګرد له استاد پوښتنه وکړه د څه شي کمی دی چې خلک دنیا نشي بهتره کولی؟ استاد ورته وویل کمی د هغو شیانو دی چې خلک یې غوښتنه نه کوي. شاګرد په حیرانۍ ور وکتل او استاد توضیح ورکړه خلک د ځان لپاره له خدایه څه غواړي؟ ثروت، شهرت، قدرت، نیکمرغي، خوشحالي، کامیابي. خو کله دې هم اوریدلی دي چې چا د ځان لپاره د الله هوښیارېدو او لا د مهربانه کېدو غوښتنه کړې وي؟ شاګرد سر وخوځو یعنې نه. استاد ویل موږ هر یوه ته ځان په کافي اندازه عاقل او مهربان ښکاري او همدا وجه ده چې په ځانونو کې د عقل او مهربانۍ کمی نه وینو او ژوند نشو بهتره کولی. روحي زخمونه. یوه پیاوړي روحي زخم د خپل کوربه د ختمولو اراده وکړه. دی په خوب کې کوربه ته ورغی، ورته ویل نور خلک که یو مشکل لري یو اساني هم په برخه وي، خو ستا په ژوند کې لور په لور تیارې دي، هیڅ رڼا نشته. کوربه ورته ویل خو میرمن مې ښه ښځه ده، راباندې ګرانه ده، زه هم ورباندې ګران یم. روحي زخم ورته ویل ولې به ورباندې ګران یې؟ ته څه لرې چې ورباندې ګران شي؟ له ماتېدونکو سره هیڅوک وفا نه کوي، اخر به دې په میدان پرېږدي. کوربه وویل د هغې په وفا او صداقت مې باور دی. روحي زخم ورته ویل نو که هغه دومره ښه ده، آیا ته چې ټول ژوند دې د ناکامیو او بدمرغیو ټولګه ده د هغې وړ یې؟ دغه وخت سړی راویښ شو او میرمن ته یې وویل زه نه غواړم نور کسان هم له ځان سره بدمرغه کړم، ته خپل ژوند کوه، زه به خپل ژوند کوم. د طلاق او بېلېدو پریشانۍ د غمونو دایره بشپړه کړه
او سړی نور ژوندی پاتې نه شو. په اسمان کې چې کومه فرښته ورسره مخ شو هغې نیغ د دوزخ په خوا روان کړ. ده ورته ویل ما خو له چا سره بد نه دي کړي، ان مېرمن مې طلاقه کړه چې له ما سره یې ژوند په ضرر نه وي، زما ځای ولې دوزخ شي؟ هغې ورته ویل روحي زخمونه یوازې د شیطان خدمت کوي، ته به د هغه چا په کور کې اوسې چې خدمتګار یې وي. نصیب. یو سړي خوب لیده چې خدای ته د خپل نصیب شکایت کوي، ورته وایي کاش کې مې د خپل نصیب د انتخاب اختیار لرلی. خدای ورته وایي چې ستا د کور په خوا کې د نصیبونو مغازه ده، یو پکې په خپله خوښه غوره کړه. دې مغازې ته ورشي، ډول ډول نصیبونه پکې وي، لوی واړه، ارزانه، ګران، ښکلي، بدرنګه، دې پکې یو غوره کړي او خدای ته ووایي دا نصیب لرلی شم. خدای ورته وایي ولې نه، دا خو دې خپل نصیب دی. 5 حکیمان په ځنګل کې ورک شول. لومړي ویل زه چپ لاس ته ځم، ځکه یو باطیني احساس راته وایي چې دا خوا باید انتخاب کړم. دویم حکیم ویل زه ښي لاس ته ځم، ځکه ښه ګڼه دا ټول ماته د یوې کورنۍ کلمې ښکاري. دریم حکیم ویل زه بیرته هغه ځای ته ستنېږم چې ترې راغلو، یعنې له ځنګله وځم. څلورم حکیم ویل زه مخ په وړاندې ځم، ځنګل به آخر ختم شي او یو بل ځای به راشي. پنځم حکیم ویل تاسې ټول سهوه کوئ، لا غوره لاره شته دی، لږ صبر وکړئ چې زه څه کوم. ده تر ټولو لوړه ونه ومونده او ور وخت. دا چې ونې ته خته نور حکیمان هر یو په خپله مخ روانو. ده ته د ونې له سره شاوخوا معلومه شوه او پوهه شو چې له ځنګله د وتلو لنډه لاره کومه ده. دی اوس په دې پوهېده چې کوم حکیم به له ځنګله ژر ووځي او په څه ډول به وځي. دی په ونه کې لږ نور هم پاس وخت، لارې لا ښې وسنجولې او تر ټولو ښې لارې وپېژندلې. دی داسې پوهه شو چې هر څه سم ترسره کړي او نور تېروتلي دي، ځکه سرزوري و. ده ته یې غوږ ونه نیو او دی واقعي حکیم و، خو د نورو په اړه د ده قضاوت سم نه و. دوی 5 واړو سم ویل. هغه چې چپې خواته لاړ له ځنګله ونوت، مجبور شو چې لوږه تېره کړي او له وحشي حیواناتو سره ډغرې ووهي. خدای زده کړل چې په ځنګل کې څنګه ژوندی پاتې شي. دی د ځنګل برخه شو او وتوانېد چې نورو ته هم دا ور زده کړي چې څنګه په سختو حالاتو کې وپایي. هغه حکیم چې ښي لاس ته لاړ له غلو سره مخامخ شو. هغې هر څه ترې یوړل او مجبور یې کړ چې له دوی سره غلا تملا وتړي. خو څه موده پس یې په غلو کې یو څه را بیدار کړل. هغې د خواخوږۍ او انسانیت احساس چې هېر کړی و یو څه بیا حس کړ. د هغه ځینو پښیماني دومره زیاته شوه چې د حکیم له مرګ وروسته دوی په خپله حکیمان شول. هغه حکیم چې بیرته په شا لاړ په ځنګل کې یو داسې لوری وموند چې په لنډ وخت کې په یوې لارې بدل شو. لاره د هغو لپاره چې غوښتل یې ځنګل ته لاړ شي او د ورکېدو له ویرې پرته پکې وګرځي. هغه چې مخ په وړاندې تګ یې ښه وباله مخکښ شو. دی داسې ځایونو ته لاړ چې بل هیڅوک نه ورغلي او خلکو ته یې د شفا بخونکو بوټو او حیرانونکو حیواناتو یوه نوې دریڅه پرانستله. هغه حکیم چې ونې ته ختلی و د لنډو لارو د موندلو کار پوه شو. خلکو چې به د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره تر ټولو چټکې حل لارې غوښتې، ده ته به یې مراجعه کوله، که ان دغه حل لارې د پرمختګ سبب نه کېدلې. د 5 حکیمانو برخلیک داسې و. ناوخته نه دی. خدای چې خلقول د لټون او نوښت او فکر کولو وړتیا یې هم ورکړه. دوی په یوه ښېرازه دره کې د غره په لمن کې استوګن کړل او بیا یې وڅارل چې پرمختګ کوي که څنګه. زمانې واوښتې خو خلکو پرمختګ ونه کړ. دوی له خپل کلي را ونه وتل، غرونو ته ونه ختل، اسمان ته ځیر نه شول او ځان ته یې په دقت ونه کتل. خدای اراده وکړه چې د انسان په جامه کې یوه فرشته ور واستوي. مازدیګر ناوخته و چې فرشته د یوې سیلانۍ په بڼه د دوی سیمې ته ورغله. خلک له هغې سره د خبرو لپاره د کلي په میدان کې راټول شول. دی ورته له خپل کلي د ورهاخوا سیمو کیسې وکړې او ورته ویل چې که غواړئ زه به مو هلته بوځم چې د نورو خلکو د ژوند له طریقو خبر شئ. کلیوالو ورته ویل په موږ اوس وخت تیر دی، داسې سفر راته ګټه نه کوي. فرشتې ورنه وغوښتل نو راځئ غرونو ته وخیژو او دنیا ته له پاسه وګورو. دوی وویل په پښو کې مو دومره قوت چیرته دی چې غرونو ته وخیژو؟ فرشتې وویل اسمان ته ځیر شئ چې د اسمانونو کیسې درته وکړم. دوی وویل اسمان ته زموږ فکر نه رسیږي، په دې کیسو نشو پوهېدای. د فرشتې د دې خلکو مایوسي ته خوا بده شوه. د دوی د خوشحالولو اراده یې وکړه. وی ویل راځئ یوه سندره ووایو.
خو سندره لا نه پیل شوې چې خلکو د لمر لوېدو ته پام شول. وی ویل اوس خو ناوخته شو، د خوب وخت دی او خپلو جونګړو ته ستانه شول. فرشتې ور باندې آواز وکړ: ای خلکو، په ژوند کې هیڅ وخت د هیڅ کار لپاره ناوخته نه دی. ژوند لکه د سیند څپې، بې پای او پرله پسې دي. خو هغوی ورستانه نه شول. خدای چې د دوی حال ته وکتل وی ویل: زه ټولې محدود کوونکې کلمې لکه نه کیږي، سخته ده، اوس ناوخته دی، فکر مو نه ور رسیږي، نه زده کیږي، په وس کې مو نه دي، د دوی له ذهن باسم او د هغو په بدل کې د دوی زړونو ته امید او خوشحالي وربخم. په پرون کې سار ونو یو وختو یو مارغه و، د به د اکثرو نورو الوتونکو غوندې د اوړي په باران کې لمبل او په لمرینو ورځو کې به په هوا کې حشرې ښکارولې. د ده یو عادت و، هر ځل چې به ښه یا بده واقعه ورپېښه شوه، یو کوچنی ګاټی به یې له مځکې راوچت کړ او بیا که به هر چیرته ناست و یا به الوت، هغه ګاټی به ورسره و چې پیښه یې په یاد پاتې شي. د تیرو خوږو خاطرو ور یادولو مرغه خوشحال او د تیرو غمجنو خاطرو ور یادولو غمجن ساته. ګاټي وار په وار ډېرېدل او د تالوت سخت کېده. کلونه واوښتل، د مرغه ګاټي ډېرېدل او تیر وختونه لکه لومې ترې چاپېرېدلې. بالاخره یوه ورځ داسې راورسېده چې نور نو الوتلی نه شو، ځکه ګاټي ډېرو او بار یې دروند شوی و. مرغه د حشرو له ښکاره محروم شو، وږی شو، خو ده لوږه تېروله او تیرې خاطرې ساتلې. څه موده وروسته له لوږې ومړ. له د ګڼ بې فایدې ګاټي کوټه پاتې شول چې لږ وروسته بادونو تیتو پاره کړل. سخته لار. یو ځوان چې په ژوند کې سخته ماتې کړې وه، خپل تره ته راغی. ته یې ډېر کتابونه لوستي وو او مشهوره و چې څوک د مجلس ته پریشان راشي آرام لټیږي. وراره یې هم په دې نیت ورغی چې ذهن یې سکون ومومي. د تره ته خپله کیسه وکړه. تره یې وویل: راځه غونډۍ ته خیږو. د دویو د کور څنګ ته یوه ډېره لوړه غونډۍ وه. غونډۍ ته ختل خو ځوان ته سخته نه و، خو تره یې پوره په زحمت شو او که وراره لاس نه وی ورکړی، په تیر عمر د غونډۍ سر ته ختل ورته ممکن نه و. چې د غونډۍ سر ته ورسېدل، تره ورته وویل: په ماشومتوب کې دې یادېږي چې د غونډۍ لمنو ته هم په زحمت ختلې او اوس سر ته داسې په اسانه خیژې، ولې؟ دا څه چل وشو؟ ځوان وویل: اوس خو لوی شوی او پیاوړی شوی یم. تره یې ورته وویل: او هغه ویرونکې غونډۍ درته په بې جنجاله بې خطره ځای بدله شوه، ځکه چې ته لوی او پیاوړی شوې. زړه لوی او روحیه پیاوړې ساته. غر که لوړ هم دی، په سر یې لار شته. کاشکې یو مامور چې له خپل دفتره راووت، د پاچا ماڼۍ او د هغه طلایي ګمبزو ته یې وکتل. وی ویل: که د پاچا په کور کې پیدا وی، ژوند به مې څومره اسان او څومره خوږ و. مامور د ښار مرکز ته لاړ. هلته کارګرو یو څو پوړیزه ودانۍ جوړوله. یو کارګر مامور ته چې د کاغذونو دوسیه یې په تخر کې وکتل، په زړه کې ورتېره شوه: کاشکې مې د پلار منلی او سبق مې ویلی وی. که مې درس ویلی وی، اوس به د دغه سړي غوندې د میز شاته ناست وم، د قلم کار به مې و، ژوند به اسانه تېرېده. په همدې وخت کې پاچا د خپلې سترې ماڼۍ له یوې کړکۍ د ښار منځ ته وکتل. کارګران، مامورین، پلورونکي، اخیستونکي، ښځې، ماشومان، مختلف خلک یې ولیدل. له ځانه سره یې وویل: څومره بختور دي چې آزاد ګرځي، بېغمه د خپلو مټو ډوډۍ خوري، سیاسي جنجالونه نه لري، چې شپې ورته ویښې تېرې کړي او ماغزه ورته اوبه کړي. د اوبو شمس تبریزي وایي چې له ماشومتوبه لا ګډوډ وم. پلار مې راته وویل: ته نه دومره لیونی چې دارالمجانین ته دې واستوم، او نه دومره عاجز یې چې له تارکې دنیا ملنګانو سره دې ملګری کړم. زه نه پوهېږم چې څه در سره وکړم. ما ورته وویل: د هیلۍ هګۍ تر چرګې لاندې ایښې وه، چې هګۍ ماته شو، داسې هیلۍ ترې راووته چې چرګانو د خپل ذات بلله. یوه ورځ چې له چرګو چرګانو سره د ډنډ په خوا کې ګرځېده، اوبو ته یې ټوپ کړل. مور ته یې وویل: ته په وچه کې ګرځه، خو زه نوره د اوبو یم. کمر او څپه. ونه وه، یوه څپه وه، هغې له باد سره لوبې خوښېدلې. هغې د ساحل د پرخو نازول خوښېدل. هغه مسته وه. څپه یوه ورځ یوه ناشنا خلیج ته ورسېده. د خلیج د اوبو په منځ کې یو نیغ ډبرین کمر ولاړو. د څپې له کمر سره انډیوالي شوه. دوی به په ساعتونو سره غږېدل. دوی ټول وخت له یو بل سره تېراوه. په دې منځ کې د څپې ناڅاپه ځان ته پام شول چې په کمر یې زړه بایللی دی. د کمر هم مسته بې پروا څپه خوښېدله او هغې ته یې وویل: نه، ته له ما سره مینه نشې کولی. زه ډبرین یم
زه قمر یم، مونږ به څنګه سره مینه کوو، زه ستا ماتونکی یم. خو څپه لاس اخیستلو ته تیاره نه وه. دی ورمنډه کړه چې ټول قمر په غېږ کې ونیسي، مګر د زرګونو زرینو زرو په بڼه خوروره شوه. دی بیا منډه ور واخیسته. دی بس د قمر غېږه غوښته. دی د هغه په لمن باندې نښتې سیپۍ په کراره وڅنډلې، مګر قمر وویل زه پیاوړی یم، زه ډبرین یم، زه اړتیا نه لرم چې ومې پالې. څپې یو ځل بیا غېږه ورکړه او زرې په باد کې وبرېښېدې. وختونه واوښتل، څپه لا په قمر مینه وه. قمر ځان ناګار اړولی و. دی به ځان ورنږدې کړ، ځان به یې ورپورې وسولوه او ورسره به ټوک ټوک ذره شوه. یو سهار داسې راغی چې څپه ورکه شوه. قمر چې له خوبه راویښ شو، هغه یې په خوا کې ونه لیده، خو وروسته یې بهتره وګڼله چې د هغې په اړه فکر ونه کړي. ورځې تېرې شوې او هغه رانغله. کلونه تیر شول او څپه را پیدا شوه. هغه ډېره بدله شوې وه. هغې اوس د ژوند په باره کې ډېر څه زده کړي وو. نوره نو هغومره بې فکره او بې پروا نه وه، خو لا یې هم په قمر زړه بایللی و او ده داسې ښودله چې ګواکې د هغې راتګ ورته مهم نه دی، ځکه دی ډبرین دی. دی به نو ولې څپې ته ځان کمزوری ښي. زمانې واوښتې، څپې لا له قمر سره خبرې کولې، خو نور هغه د اوږدو شپو، هغه د شوق مجلسونه نه وو. قمر لا زیات بوډا شوی و، اوبو لا ډېر سولولی او ځپلی و، او څپه نویو ښارونو او ملکونو ته په خپلو سفرونو کې له نویو خلکو سره بلده شوه. یوه ورځ چې کور ته راستنه شوه، پام یې شول چې نور یې قمر په زړه نه راورېږي. قمر هم په دې راز پوهه شو او په دې هم پوهه شو چې بې هغې ورته ژوند سخته دی. له ځانه سره یې وویل د بهرنیو ښارونو او ساحلونو په اړه د هغې له کیسو پرته ژوند او د هر څه په باره کې د هغې د مرغانو غوندې له چرچره پرته ژوند سخته دی. یوه ورځ قمر ورته ویل دا سمه ده چې زه ډبرین قمر یم، خو بې تا ژوند نشم کولی. او دغه وخت په څپو کې راپرېوت. دی ښکل کړ، په خدای وسپاره. له وطنه وتل. یو چا غوښتل له وطنه لاړ شي، مسافر شي، خو چلند یې داسې و لکه د تل په مخه چې ځي. پوښتنه ورنه وشوه ولې دا رنګه خدای پاماني کوي؟ که ډېر وي کال دوه به نه وي، څو هېوادونه به ګوري، بېرته به خپل وطن ته راستون شي. د ځواب ورکړ زه په خپله خوښه وطن نه پرېږدم، نو هره ورځ چې په پردي ملک کې تېروم ډېره به راته سخته وي، ډېره به راباندې اوږده وي. او دی څو کاله پردي سو، څو هېوادونو ته لاړ او په هر هېواد کې پردی و. کله چې خپل وطن ته راستون شو، معلومه شوه چې هېواد یې دومره بدل شوی و چې نور ده ته پردی ښکارېده. یو بل څوک له وطنه د تل په مخه ووت، خو بې زحمته ووت او بې خدای پامانه یې ولاړ. له هغه پوښتنه وشوه ولې داسې په اسانه روان یې؟ ته خو د تل په مخه ځې. هغه ځواب ورکړ نور په دې وطن کې اوسېدل راته سخته دي، په خارج کې به خوشحاله یم، ورځې به مې ښې تېرېږي. هغه څو کاله په بهر کې و، څو هېوادونه یې ولیدل او په هر هېواد کې بلد شو. خو یوه ورځ چې خپل هېواد ته راستون شو، خپل هېواد یې دومره بدل ولید چې د پېژندلو ورته نه و. ده وویل بالاخره مې د خپلې خوښې هغه ځای وموند چې تل یې په لټه کې وم. د پیروز د پاچا حکایت. دویم فریدریک د 18مې پیړۍ خورا ستر اروپایي واکمن و. د په اقتصادي او کلتوري لحاظ خپل هېواد پیروز د اروپا په مهم مرکز بدل کړ. د هنر، فلسفې او موسیقۍ ودې ته یې پام واړوه او په ملک کې د نورو عقیدو له خاوندانو یعنو کاتولیکانو او یهودانو سره د شدت کولو مخه ونیوله. دی په لوی فریدریک مشهور دی. حکایت دی وایي چې لوی فریدریک د خپلې پاچاهۍ په لومړي کال د بندیانو د حال احوال اخیستلو لپاره زندان ته ورغی. بندیانو له یوې مخې د ورسره شویو بې انصافیو کیسې کولې او چې هرې کوټې ته به یې سر ورښکاره کړ. د خدای پارې چغې یې اورېدلې. بالاخره یې په یوې کوټنۍ کې یو غلی زنداني ولید. فریدریک ورته وویل ته به هم ناحقه راوستل شوی یې، همداسې ده که نه؟ بندي ورته وویل نه صاحب، زه مجرم یم، بېلارې یم او د خپلو جرمونو سزا وینم. پاچا د بندیخانې مشر ته مخ واړوه او ویې ویل دغه سړی سمدستي خوشی کړی چې دا نور له لارې ونه باسي. د ځان غوندې اوسېدل. زوشا د 18مې پیړۍ یهودي عارف و. د هغې زمانې د اوکراین د اکثرو روحانیونو برخلاف چې تظاهر یې کوه او په خلکو یې سختي راوسته. زوشا صادق انسان و. ریا یې نه وه خوښه. د انسان د ظاهر او باطن یو شانوالی لویه مرتبه بلله او د نورو د ځورولو عادت خو یې هغه د چا خبره بیخي په خټه کې نه و. حکایت دی چې د مرګ په شیبو کې ډېر ناکراره و. شاګردانو یې ورته وویل زموږ باور ده چې خدای به در سره سخت حساب نه کوي، آرام اوسه.
ده ورته وویل زه پوهېږم چې خدای به راته ونه وایي چې ولې د موسی علیه السلام غوندې یا د داود علیه السلام غوندې نه وي، خو دا به راته خامخا وایي چې ولې د زاشا غوندې نه وي. قاز او کشپ. یوه کشپ او دوو قازو کلونه په یوه ډنډ کې ژوند کاوه او ټینګه ملګرتیا یې جوړه کړې وه، خو یو وخت وچکالي راغله، ډنډ مخ په وچېدو شو. یوې قازې بلې ته وویل ژر باید د بل ځای غم وکړو ځکه بې اوبو ژوند نشو کولی، راځئ چې له کشپ سره خدای پاماني وکړو، نور صبر په کار نه دی. کشپ چې د دویو د تلو واورېدل له ویرې وپوړېد او له هغې وغوښتل چې دی یوازې پرېنږدي، خو قازو ورته ویل که دلته نور اوسو یو هم ژوندی نه پاتې کیږو او موږ له بده مرغه تا نشو راسره وړلی ځکه تا الوتلی نشي. کشپ بیا هم زارۍ وکړي چې یوازې مې مه پرېږدئ. له څه شېبې فکر کولو وروسته یوې قازې ویل ګرانه ملګریه، که ژمنه کوې چې د سفر په وخت به په پټه خوله پاتې کېږي تا به له ځانه سره یوسو، خو که د خوله کولاو کړه ان د یوې کلمې د ویلو لپاره هم نو بیا د سر په خطر کې دی. کشپ ورته وویل اندېښنه مه کوئ، زه به تر هغو هېڅ ونه وایم چې تاسې د خبرو اجازه نه وي راکړې، تر دې چې په وچ ډنډ کې له لوږې او تندې مرم. ټول عمر چوپ پاتې کېدل هم سخته نه دي. نو قازو د امسا غوندې یو کلک لرګی راوړ او له کشپ یې وغوښتل چې په خوله کې ټینګ ونیسي. حاله بیا هرې قازې د لرګي یو سر او بل سر ته اوږه ورکړه، والوتلې. هغه یو څو کیلومتره بې ستونزې الوت وکړ، خو کله چې په لاره کې د یوه کلي له پاسه تېرېدل او کلیوالو دا عجیبه منظره ولیدله چې قازو کشپ په هوا کړی دی، نو له خندا ورته شنه شول. کلیوالو چغې وهلې دا څه ریشخند دی، دا څه ریشخند دی. د کشپ زړه ورته تنګ شو، سپکاوی احساس کړ او مجبور شو چې توضیح ورکړي، خو د لا خوله پوره نه وه پرانیستې چې لاندې ولوېد، ټوک ټوک شو. موږک. د ځنګل موږک ته یوه ورځ عجب نوی فکر پیدا شو. ده له ځانه سره وویل چې که هر چېرته سوړه جوړوم په خطر کې یم، راځه د زمري په سمڅه کې سوړه جوړه کړه، هلته هېڅ ژوی درتللی نشي. موږک همداسې وکړل چې ماسخوتن شو او زمری خوب یوړ، دی د سمڅې په یوه کونج کې د سوړي په کېناستلو بوخت شو. موږک په 2 شپو کې سوړه جوړه نه کړه او نور یې ځان په امن کې ولید. زمری به چې سهار له خوبه راویښ شو تر ماښامه به په ځنګل کې ګرځېده او ماښام چې به سمڅې ته راغی دومره به ستړی و چې سمدستي به خوب یوړ. نو سمڅه کابو ټول وخت ده ته ورخوښې وه چې څه موده تېره شوه او موږک له امنیت سره مغرور شو، د زمري د ځورولو هوس یې وکړ. د له ځانه سره وویل چې زمری ظالم ځناور دی، داسې ژوی نشته چې ده نه وي ځورولی، له ده بدل اخیستل پکار دی. نو چې څنګه شپه شوه او زمری په درانه خوب ویده شو، موږک له سوړي راووت، په خپلو تیرو غاښونو یې د زمري د غاړې د ویښتو په غوڅولو شروع وکړه. د زمري د راویښېدو تر وخته پورې د هغه د غاړې ډېر ویښته غوڅ کړي وو. زمری چې سهار راویښ شو خپل ویښته یې ولیدل، تعجب یې وکړ، خو مهمه یې ونه ګڼله. ښکار ته ووت. په بل سهار چې زمری راویښ شو خپل ګڼ ویښته یې بیا غوڅ شوي ولیدل. فکر یې خراب شو مګر د ښکار په شوق ووت او ویښته یې هیر شول. ده ته به په ځنګل کې شاید ویښته وریاد شوي نه وی که په یوه ونه کې ناست باز اواز ورباندې نه وی کړی او ورته ویلی نه وی چې ویښته دې لکه د پمن توی شوي دي، بیخي بدرنګه شوی. باز ده ته خپل سیال ښکارېده، د هغه خبرې ډېر وځوروه چې ماښام سمڅې ته راغی، ځان یې په خوب واړولو خو ویښ پاتې شو چې د ویښتو د غوڅېدو علت معلوم کړي. کابو نیم ساعت وروسته یې ټک ټک واورېد. زمری د سترګو په رپ کې ودرېد او موږک تر ده هم ژر په سوړه ننوت. په هغه شپه زمري خوب ونه کړ خو ویښته یې غوڅ نه شول. په سهار یې په ګیدړې اواز وکړ، ګیدړې جانې و ګیدړې جانې، په تا باندې به وروسته له دې حمله نه کوم، خو په دې شرط چې ماته یوه مشوره راکړې. ګیدړې ورسره په خوشحالۍ ومنله او د خپل مشکل ورته بیان کړ. هغې ورته وویل دا کار باید د موږک وي او موږک لرې ځای سفر نه کوي، د سوړي په منځ یا شاوخوا کې به چېرته اوسي. که په رڼا کې سمڅې ته لاړ شي او شاوخوا وګورې شاید سوړی ومومې. زمری په هغه ورځ ماسپښین له ښکاره ستون شو او چې څنګه یې سمڅې ته سر ور دننه کړ، موږک یې ولید چې د خپلې سوړي په خوله کې ناست دی. موږک د زمري په لیدو سمدستي په سوړه کې غیب شو. زمری په پیشو پسې لاړ او اواز یې ورباندې وکړ، پیشوګلې و پیشوګلې، نور په تا یرغل نه کوم، خو شرط دا دی چې زما په سمڅه کې به د موږک چاره کوي. پیشو ویل زه ویرېږم چې تا ته نږدې درشم. زمري ویل زه د ورځې په مخه په سمڅه کې نه یم. پیشو ورته ویل سمه ده، زه به چې ته نه یې پسې ورشم. موږک چې پیشو ولیده چې هلته لره بره کېږي پوهه شو چې نور نو امن نه لري. ماسخوتن زمری په درانه خوب ویده و، موږک ورو راووت او په ځنګل کې د نامنۍ او سرګردانۍ ژوند یو ځل بیا پیل کړ. اوښان.
خبر راغی چې د اوښانو له یوې قافلې سره چې نن ښار ته رارسیږي او بزرګ هم سفر کوي. په ښار کې یو سړی چې له ژونده ډېر ناراضه و د بزرګ د لیدو په تمه د ښار له دروازې سره یو میداني ته لاړ چې هلته به قافلې پړاو کاوه. قافله که څه هم غرمه راورسېده مګر د بزرګ د لیدو لپاره دومره خلک راغلي وو چې دغه سړي ته په ایله کې ماخوستن نوبت ورسېد. د بزرګ ته وویل چې چیرته کار کوم، تل را سره تشویش وي چې ومې نه باسي. په کور کې له ښځې سره ګزاره سخته ده، ژمی را روان دی، خو د لرګیو پیسې نه لرم، د سر د درد ستونزه مې لا بله ده. مهرباني وکړه یوه لاره راوښایه چې د ژوند مشکلات مې ختم شي او آرام ژوند وکړم. بزرګ ورته وویل اوس خو شپه ده، ناوخته دی، سهار به درته وایم چې څه کول پکار دی. فعلا زما یو کوچنی کار دی، دا راته کولی شي؟ د ویل کوم کار؟ بزرګ ویل زمونږ په کاروان کې 100 اوښان دي، د شپې باید هغه وڅارئ چې کله ټول اوښان کېناستل بیا بېغمه ویده شه. د ویل په سترګو او بزرګ خیمې ته لاړ چې ویده شي. په سبا سهار بزرګ ورنه پوښتنه وکړه چې بچی خوب دی وکړ؟ دی چې ستړی و بې خوبه ویې ویل یوه شېبه هم نه یم ویده شوی، ډېره هڅه مې وکړه خو ونه توانېدم چې ټول اوښان کېنوم، چې یو اوښ به مې کېنوه بل به پاڅېده. بزرګ وویل اوس پوه شوې چې ټول اوښان یو ځای نشي کېنولی، که یو کېنوي بل راپاڅي. په همدې ډول که یو مشکل حل کړي کېدای شي یو بل مشکل پیدا شي چې څو پورې ساره کې غړېږي مشکلات به هم وي، کله کم او کله زیات. ده وویل اوس څه وکړو؟ بزرګ وموسل، ویې ویل تېره شپه داسې وشول چې ګڼ اوښان په خپله څملاستل، ځینې ستا په هڅه کېناستل او ځینې ستا له هڅو سره سره ولاړ پاتې شول، خو وروسته بیا په خپله څملاستل. د ژوند ستونزې هم دغه رنګ دي، ځینې په خپله اواریږي، ځینې ستا په هڅه اواریږي او ځینې ستا له هڅو سره سره نه اواریږي، او چې مناسب وخت یې راشي بیا اواري شي. نو دا زده کړه چې له ستونزو سره سره ورخطا نشي او له ژونده خوند واخلي. بې زړه سوي بې خواخوږي. په تیرو زمانو کې په چین کې یوه بوډۍ وه چې پوره 20 کاله یو راهب وساته. هغه ته یې د مراقبې لپاره جونګړه جوړه کړه او د هغه 3 وخته ډوډۍ په غاړه واخیسته. چې د راهب په مراقبو 20 کاله تیر شول، بوډۍ ته تلوسه پیدا شوه چې د هغه د معنوي پرمختګ اندازه ولګوي. په دې موضوع د پوهېدلو لپاره یې له یوې بېباکې نجلۍ چې تمایلات یې زیات وو مرسته وغوښته. بوډۍ هغې ته وویل ورشه په غېږ کې ونیسه او بیا ناڅاپه ورنه وپوښته چې اوس څه کوي. نجلۍ راهب ته ورغله او له ورتلو سره سم یې په غېږ کې ونیو. ورته ویې ویل اوس څه کول غواړې؟ راهب په یو څه شاعرانه ژبه ځواب ورکړ. یوه زړه ونه په یوې سړې پرخې باندې په ژمي کې ولاړه ده، هېڅ چېرته هېڅ تودوخه نشته. نجلۍ راستنه شوه او څه چې یې اورېدلي وو بوډۍ ته وویل. بوډۍ په قهر وویل ته فکر وکړه ما 20 کاله ده ته ډوډۍ ورکړه او ده ستا اړتیا ته هېڅ پام وانهړوه. ستا د وضعیت له پوهېدلو سره هېڅ دلچسپي نه وه، لازمه نه وه چې ستا احساساتو ته ځواب درکړي، خو لږ تر لږه خواخوږي او دلسوزي باید ښودلی وی. بوډۍ سمدستي د جونګړې په لور لاړه او اور یې ور واچوه. حکیم چې د ځان طریقې دا کیسه وکړه ویل مطلب دا چې تر تشو کلمو او لپازۍ او تشې مراقبې ورهاخوا خو واقعي عقل او خواخوږي پکار ده. راهب که څه هم 20 کاله په مراقبو کې تیر کړي وو، خو د بل انسان د احساسولو کمال ته نه رسېدلی او په یو شڼ معنویت کې اثار پاتې وو. د سفر ملګري. له مرشد سره په یوه سفر کې ترکاڼ ملګری شو. دوی وغوښتل یو بل سره وپېژني. مرشد وویل زه یو فقیر یم، یا بهتره ده ووایم غواړم یو فقیر ووسم. ترکاڼ ورته وویل وبخه چې یو ترکاڼ یم، د دنیا په چارو کې اللهو بنیادم. دوی په بیړۍ کې سفر کوو. مرشد بیړۍ ته لاس ونیو ویل دا تا جوړه کړې ده، که ته نه وې د اوبو بلې غاړې ته به څنګه پورې وتلو؟ ترکاڼ وویل زه بیړۍ نه جوړوم، د دروازو او کړکیو کار کوم. مرشد وویل که مو کوټو کړکۍ او دروازې نه لرلې د ژمي دا سړې شپې به مو څه ډول تېرولې؟ د غلو مخه به مو څنګه نیوله؟ له مچانو حشرو به څومره خوندي وو؟ خپل کار ته په کمه سترګه مه ګوره. لمر چې تودوخه راکوي د ونې او ګل او وښو فرق نه کوي، ټول تودوي. باران چې څاڅکي وروي د ګلاب و نرګس او زیړګلي فرق نه کوي. څاڅکي په هر چا لوروي، باد چې لګیږي په ټولو لګیږي. دا دنیا شریکه دنیا ده، موږ یو تر بل زیات نه یو، خو له یو بله فرق لرو او دا فرق باید محترم وګڼو. که یې ونه ګڼو بیا به داسې وي لکه د غنمو له کروندې چې وریجو غواړو او بیړۍ ته وایو چې د کوټنۍ کړکۍ شه. د بوډا راهب وروستی پیغام. بوډا راهب وویل چې را روانه شپه له دنیا رخصت اخلي. له یوه پخواني شاګرده پرته نور شاګردان د هغه کور ته چټک ورغلل او تر کټې چاپیر کېناستل.
چې وروستی دیدن یې وکړي. پخوانی شاګرد په منډه بازار ته روان شو. چا ورته وویل د استاد دې ځنکدن دی او ته بازار ته روان یې. ده ورته وویل خبر یم، بازار ته ځکه ځم چې د استاد مې یو ډول کیک ډېر خوښ و، غواړم هغه ورته پیدا کړم. د استاد د خوښې کیک د هغه د ځوانۍ په زمانه کې عام و، اوس په اسانه نه پیدا کېده. شاګرد په ایله کې مازدیګر ناوخته د یوه سپین ږیري کیک پخوونکي په دوکان کې وموندل. د لمر وروستۍ شغلې وې، تیاره خپرېدله. د استاد تر کټ را چاپېر کسان پریشان وو. استاد به سترګې پرانیستې، وبه یې غړولې او بیا به یې پټې کړې لکه چاته چې انتظار کوي. دغه وخت پخوانی شاګرد چې کیک ورسره و راورسېد. استاد ورته وویل راورسېدې، کیک دې څه کړل؟ شاګرد کیک ورکړل او د هغه په خبره یې سرلوړي احساس کړه. استاد که هر څو مرګي حاله و، خو چې کیک یې نیولی و لاس یې نه پوړېده. یو چا ورته ویل ښه دی لاس دې نه پوړېږي. ده ورته ویل زه نه پوړېږم ځکه نه ویرېږم، بدن مې بوډا دی خو اروا مې ځوانه ده، او که آن له بدنه مې هم وایستل شي ځوانه به پاتې وي. هله بیا یوه ټوټه کیک خولې ته یوړل، ویې ژول. یوه شاګرد ورنه وغوښتل د ژوند د اوږده مزل یوه پیغام، خاطره یا تجربه را سره شریکه کړئ. ده وموسل ویې ویل اها خوندور کیک دی، او د دې خبرې له کولو وروسته په دې دنیا کې صرف د یوې بلې جملې د ویلو فرصت وموند، په شیبه کې اوسئ. د محبت ځواب. لوی عارف جنید مکې معظمې ته لاړ. هلته یوه سلمان ته ورغی چې ویښته ورکم کړي. د سلمان دغه وخت نید و چې د یوه شتمن سړي ویښته اصلاح کړي، خو چې جنید ته یې وکتل هغه یې پرېښود، ده ته راغی او د ویښتو له ورکمولو وروسته یې پیسې وانخیستې. جنید له ځان سره پرېکړه وکړه چې نن که هر څومره پیسې ومومي هغه به ټولې همدې سلمان ته ورکوي. مازدیګر یوه شتمن جنید ته 100 طلاوې ورکړې او جنید سمدستي سلمان ته راوړې. سلمان د سرو زرو په لیدو په قهر شو. ویل ته څنګه بزرګې چې د محبت ځواب په پیسو ورکوي. نجومي. یو ځوان د ستور پیژندنې له زده کړو وروسته کور ته ستون شو. پلار یې چې پخوانی نجومي و زوی ته وویل هیڅ وخت بیړه مه کوه چې هر څه څرګند کړي. عالم سړی کله خلکو سره په هنر ونه چلیږي کار خرابوي. ډېر ځله د حقیقت تر ویلو پټه خوله پاتې کېدل غوره دي، او که د حقیقت ویلو ته مجبور شي نو په سري انداز خبرې مه کوه، خبره یو څه ګونګه کوه. په دې کسب کې به کله کله آن دروغ وایي. دا ډېر باریک هنر دی، د کتابونو علم پکې کافي نه دی. صبر کوه، تجربه هم ډېره غواړي. خو زوی ویل زه له کاشي یعنې د دې علم له تر ټولو ستر مرکزه فارغ شوی یم او د ستور پیژندنې په اړه په هر څه پوهیږم. صبر ولې وکړم؟ پاچا ته ورځم د خپل علم په مټ پاچا پوهولی شم چې څه پیښیدونکي دي. پلار یې ورته ویل خوښه دې خپله ده، خو پاچا ته زه هم در سره ځم. اول به یې زه پال وګورم، بیا به ستا نوبت وي. ته خپلې خبرې ورته وکړه، زه خپلې ورته کوم. په سبا دوی دواړه د پاچا دربار ته لاړل. پلار یې چې د پاچا لاس وکت ورته ویل ملک به د نور هم پراخ شي، په نږدې وختونو کې به یو ډېر ښه زیری واورې. زوی د پلار خبرو حیران کړ، ځکه د پاچا د لاس د کرښو معنا بل څه وه. کرښو ښودله چې پاچا به په لنډ وخت کې ومري. په هر حال بوډا نجومي ته ډېرې پیسې او ډالۍ ورکړی شوې. ورپسې د زوی نوبت شو. هغه پاچا ته وویل ته به تر یوې اونۍ ډېر ژوند ونه کړې. دا حقیقت څرګند دی. پاچا امر وکړ چې ځوان نجومي راونیسئ او ښه یې ووهئ. وروسته بیا چې پلار او زوی کور ته راغلل، پلار ورته وویل ودې لیدل هغه څه چې په کتابونو کې لیکل شوي دي هغه یوازې د قانع کسانو لپاره دي، او په دې دنیا کې قانع کسان له کومه شي. زه هم پوهېدم چې پاچا تر اونۍ زیات عمر نشي کولی، مګر د دې خبرې کول خطرناک و. نجومي ته یوازې دا کفایت نه کوي چې د مشتریانو د نصیب کرښې ولولي، بلکې په دې هم باید پوهه وي چې د مشتریانو غوښتنې او ارزوګانې څه دي. نجومي ته د لاس د کرښو تر لوستلو د ارزوګانو په کرښو پوهېدل ډېر ضروري دي. د بوډۍ چرګان. یوه بوډۍ چې ذهن یې وهمونو لاندې کړی و، په دې عقیده وه چې که د دې چرګان نه وي شپه نه سبا کېږي. دې د همدې وهم په وجه ډېر چرګان ساتلي وو چې که ځینې ناجوړه وي یا غفلت وکړي نو ځینې نور چرګان خو به د شپې په پای کې خامخا بانګونه وکړي او لمر به رابیداره شي. کلیوال چې د دې په وهم خبر شول ټوکې مسخرې پسې شروع کړې. دا وقهرېده او له خپلو چرګانو سره بل کلي ته لاړه. د دې باور و چې د لمر نه راختل به کلیوال مجبور کړي چې دې ته په عذر ورشي او بیرته به یې کلي ته وغواړي.
خو هغې ورانغلل او دې له ځانه سره وویل له شرمه نه راځي. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ناستو کسانو ته یې وویل بې تا بې ما بې احمد ده او بې محموده هم د دنیا چارې روانې دي، خو زمونږه زه ولې او انانیت دومره زورور وي چې د دنیا پیښې د ځان په وجه ګڼو او ځان په خیال کې غټو. ژوند او مرګ. یو پاچا چې بوډا و د مرګ په اړه د مشورې لپاره د ځن طریقې مرشد ته راغی. له مرګه خو هر څوک که شا وي که ګدا ویریږي، البته د شا ویره ورنه لا زیاتوي ځکه ډیر څه ورله وړي. پاچا له مرشده پوښتنه وکړه د مرګ په اړه راته څه ووایه. مرشد وویل زه به پکې څه ووایم. پاچا وویل ته د طریقت د لارې سړی خامخا یو څه راته ویلی شي. مرشد وویل د طریقت د لارې سړی یم خو مړ نه یم، ژوندی یم. همدا اوس چې ژوندی یې ژوند وکړه، ژوند وپېژنه، که نه له مرګه وروسته به پوښتې چې ژوند څه دی. هر ژوندی چې د مرګ پوښتنې کوي پوهه دې شي چې د ژوند فرصت یې له لاسه ورکړی دی. امیر او ملا نصرالدین. امیر یوه ورځ ملا نصرالدین ته وویل چې زما د دربار د ټولو احمقانو لیست برابر کړه. ملا له ځانه سره وویل په دغه لیست کې خو له وزیره رانیولې تر وړکیو درباریانو پورې ټول راځي او دوی چې د امیر مخې ته خپل نومونه وویني په ظاهره به په کټ کټ وخاندي، مګر زړونه به یې اور واخلي او را سره سمه دښمني به یې شي. یاره زه بل چل وکړه، په لیست کې یوازې د یو کس نوم ولیږه. په سبا چې ملا دربار ته ورغی سرپوښلی پاکټ امیر ته ورکړ. په پاکټ لیکلي و د دربار د احمقانو لیست. امیر پاکټ په خوشحالۍ پرانیست خو هلته یوازې یو نوم ولید او هغه د امیر خپل نوم و. امیر ملا ته په قهر وویل دا څه دي؟ ملا ځواب ورکړ صاحبه د دربار د احمقانو لیست دی. امیر وویل نو احمق زه یم؟ ملا وویل هو صاحب تاسې یاست. تاسې چې د دربار د احمقانو لیست غواړئ نو دا خو هغه کسان دي چې تاسې مخه ورکړې ده. تاسې یې نازوئ، تاسې ډوډۍ ورکوئ او غټې غټې تنخواګانې مو ورته ټاکلي دي. آیا تر دې لوی حماقت شته چې یو څوک احمقان په ځان راټول کړي؟ امیر وویل او که زه دا ثابته کړم چې ټول درباریان ښه خلک دي، ښه پوهه کسان دي بیا؟ ملا وویل صاحب بیا به هم په لیست کې ستاسې نوم وي. ملا وویل صاحب بیا به هم په لیست کې ستاسې نوم وي، ځکه ولې مو له ما وغوښتل چې دومره ښه او پوهه کسان د احمقانو په لیست کې شامل کړم. امیر چې غږ یې له قهره پوړېده وویل او که دا ثابته کړم چې زما په دربار کې صرف یو احمق دی او هغه ته یې بیا؟ ملا وویل صاحب بیا به هم ستا نوم په لیست کې پاتې شي، ځکه احمق سړي ته د احمقانو د معلومولو کار سپارل هوښیاري نه ده. امیر لکه چغې چې وهي په لوړ آواز وویل که اوس جلاد را وغواړم چې ستا بې حیا ژبه له بیخه غوڅه کړي بیا به څه کوې؟ ملا وویل بیا به ستاسې نوم پاک کړم او په ځای به خپل نوم ولیکم چې بل څوک درته د حقیقت ویلو جرأت ونه کړي. تشه بیړۍ. راهب وغوښتل چې له سومیې بهر چیرته یوازې مراقبه وکړي. یوه وړه بیړۍ یې پیدا کړه، په هغې کې د جهیل ګوټي منځ ته لاړ، لیمې پټې کړې او په مراقبه بوخت شو. له څو ساعتونو مراقبې وروسته یې احساس کړه لکه بل څوک چې هم د ده لور ته بیړۍ راولي. سترګې لا پټې نیولې وې چې قهر یې پر ذهن یرغل راوړ. سترګې یې پرانیستلې چې بیړۍ والا ته ووایي چې ولې مې مراقبې ته په کراره نه پرېږدې، خو بل څه یې ولیدل. د ساحل د غاړې یوه ناتړل شوې بیړۍ د نري باد څپو دې لور ته راخوځولې وه. دغه وخت د راهب ذهن ته یو ناڅاپي رڼا راغله. پوهه شو چې قهر له بهره نه راځي بلکې په ده کې دی چې د سر هسکولو لپاره مازې یوه بهرنۍ پلمه غواړي. له دې پیښې وروسته که به هر وخت په څه خبره وقهرېده ده ته به ور یاد شول چې قهر د ده د ذهن پیداوار دی او د بل چا برخه پکې یوازې د هغې تشې بیړۍ ده. دوې ډلې. کلونه پخوا په ویسکانسن پوهنتون کې د تکړه نارینهو یوه ډله وه چې ادبي استعداد یې کمساری و او له ادبي مهارتونو یې د حیرانوونکې استفادې وړتیا لرله. دغو مستعدو ځوانانو به د یو بل د ادبي اثارو د لوستلو او نقدولو منظمې غونډې جوړولې. دوی په نقد کې د یو بل لحاظ نه کوان، ډېر کوچني جزیات یې شنل او پر یوه بل یې بېرحمانه نیوکې کولې. د هغې غونډې د ادبي کره کتنې په مهمې منځۍ بدلې شوې. دوی په خپله ډله د زندۍ کوونکو نوم ایښی و. په ویسکانسین پوهنتون کې له ادبیاتو سره علاقمندو نجونو هم د خپلو ادبي مهارتونو د زیاتولو امکان وموند.
دوی د زندۍ کوونکو په څیر د کره کتنې یو بهیر پیل کړ چې د روزونکو نوم یې ورته خوښ کړ. دوی به هم خپلې لیکنې په خپل منځ کې نقد ته وړاندې کولې، خو د دوی نقدونه به یو څه مثبت، نرم او هڅونکي وو. د غړیو په کمزورو لیکنو کې مثبت اړخونه بې ستاینې نه پرېښودل. 20 کاله وروسته د پوهنتون یو فارغ تحصیل چې په عملي ژوند او کار کې د خپلو همدوره کسانو پرمختګونه څېړل، د زندۍ کوونکو او روزونکو په ادبي بریاو کې لوی توپیر ته متوجه شو. د زندۍ کوونکو د غونډو یو کس هم لوی ادبي بریا نه لرله، خو د روزونکو ډلې څو کسه تکړه لیکوال او په ملي کچه مشهورې ادبي څېرې روزلې وې. د دوی په استعداد او پوهنتوني زده کړو کې توپیر نه و، خو زندۍ کوونکو یو بل زندۍ کول، حال دا چې روزونکو یو بل هڅول. د زندۍ کوونکو چلند داسې و چې یو بل ته یې د رقیب په سترګه کتل او هغه نورو ځانونه د یو بل ملاتړي احساسول. شاعر او خلیفه هارون رشید د خوشحالۍ لوی محفل جوړ کړی و. محفل د سلطنتي ماڼۍ په یوه خورا پرتمین سالون کې و. مشالونه بلو او د هغو رڼا چې د چت او دیوالونو پر جواهرو پرېوته سترګې یې برېښولې. د سالون د منځ میز په رنګارنګ نادرو بوټو او ګلونو ښکلی و. محفل ته د بغداد او مفتوحه ملکونو په مقاماتو سربیره حکیمان، شاعران او موسیقي پوهان هم رابلل شوي وو. د جشن په منځ کې هارون رشید شاعر ابوالعتاهیه ته وویل چې د شاعرانو امیره خپل هنر مسپموه، دا د برم او خوشحالۍ محفل د شعر په ژبه وستایه. شاعر پاسېد ویې ویل ای خلیفه، ژوندی اوسې او د خپلې ماڼۍ له لوړو ونو خوند واخلې. خلیفه وویل احسن، ښه پیل. نور؟ شاعر سر د درناوي لپاره ټیټ کړ او ادامه یې ورکړه. هر سهار د نوې خوشحالۍ درته راوړي او هر ماښام د ټولې هیلې سر ته رسیدلی وي. خلیفه بیا هم احسن او شاباس او نور وویل او شاعر بیا هم د مننې او درناوي لپاره سر ټیټ کړ، ادامه یې ورکړه. خو کله چې د مرګ ساعت را رسیږي خلیفه، حاله به افسوس چې پوه شي چې ستا ټول خوندونه او لذتونه بس یو سیوری و سیوری. د خلیفه لیمې له اوښکو ډکې شوې، احساسات یې کنټرول نه کړی شول، مخ یې پټ کړ، ویې شړل. دغه وخت یو مقام چې د شاعر څنګ ته ناست و شاعر ته وویل بس کړه. خلیفه غوښتل چې په خوشحالونکو خبرو یې خوشحالي ورزیاته کړي، خو تا غمجن کړ. خلیفه وویل شاعر له خپلو خبرو مه منع کوه، دی مې ویني چې سترګې مې پټې دي، دی یې را پرانیزي. هارون رشید د بغداد تر ټولو لوی خلیفه و. 1001 شپه کتاب د هغه په باره کې ګڼې کیسې خوندي کړي دي. ابوالعتاهیه ملنګ او انتقادي شاعر و. د که څه هم یو ځل د خپلو نیوکو په وجه بندي شو، مګر هارون رشید نازاوه او مالي مرسته یې ورسره کوله. خوندیتوب: یو څوک په امریکا کې د خپلوانو کره لاړ، د هغې یو ماشوم زوی له خپل سپي سره ډېر محبت کوه. میلمه ورته په ټوکه ویل دی لکه چې تر ورور هم در باندې ګران دی. ماشوم وویل هو، تر ورور او مور او پلار را باندې ګران دی، ځکه دوی مې سپکوي او سپی څه نه راته وایي. ماشوم ته چې تازه په مکتب کې شامل شوی او میلمه دا هم ویل تر ټولګیوالو هم در باندې ګران دی. ده وویل هو، هغې راته چاغ وایي، چاغومبی مې بولي، خدای زما په چاغښت کار نه لري. مرغۍ: پلار به هر سهار له کړکۍ بهر کتل. یوه ورځ لور ورته وویل بابا ولې هر سهار دومره ډېر د باندې ګوري؟ پلار یې وویل زما مرغۍ خوښیږي چې د ټلیفون په تارونو ناستې وي، سندرې وایي او بیا یو ځای سره الوزي. لور یې بله پوښتنه وکړه د مرغانو د نور څه خوښیږي؟ پلار ځواب ورکړ زما په نظر په دنیا کې تر بل هر مخلوق خوشحاله موجودات مرغۍ دي. مرغۍ د ټلیفون په تارونو ناستې وي او تر پښو لاندې په تارونو کې د انسانانو ډېرې ترخې او خوږې خبرې تیریږي را تیریږي، خو د انسانانو د رخو، کینو او اندېښنو خیري د مرغیو په زړونو باندې نه نښلي. ما ته داسې ښکاري چې که د دوی زړونه سپک نه وی، دا الوتل به ورته دومره اسان نه وو. پیاوړی: یو بوډا به هر سهار یو دکان ته ورته او ورځپاڼه به یې رانیوله. دوکاندار له مشتریانو سره ښه چلند نه کاوه. د بوډا ملګري ورته ویل د دې سړي رویه خو مناسبه نه ده، ولې له بل چا اخبار نه رانیسي؟ بوډا ویل زه چې هر سهار د ده له دوکانه آرام راووځم او د ده د بد چلن اغېز را باندې نه وینم، په دې مې یقین شي چې لا تر اوسه پیاوړی یم او زړبوډن نه یم ژوبل کړی. توپیر: ماشوم او پلار یې له پله تېرېدل. د پلار یې لور ته سودا وه چې سیند ته خطا نه شي. هغې ته یې وویل زما لاس ونیسه چې ونه لویږي. ماشوم یې وویل نه بابا ته زما لاس ونیسه. پلار یې ورته وویل دواړه یوه خبره ده. نجلۍ وویل فرق پکې شته،
زه چې ستا لاس ونیسم که څه راپېښ شي مثلا پښه مې وښوږي نو ممکن ستا لاس رانه خطا شي، خو چې تا زما لاس نیولی وي که هره پیښه کیږي ته مې نه پرېږدې چې اوبو ته ولوېږم. سویان په طبعي ډول ډارن دي او زړونه یې په مازې پلمه رېږدي. یوه ورځ ګڼ سویان سره راټول شول چې په خپله بده ورځ وژاړي او د خپلې ذاتي ویرې او کمزورې درد له یو بل سره شریک کړي. سویانو چې څومره د ژوند ناخواله یادولې او څومره یې د خطرونو او بدمرغیو کیسې کولې هغومره یې خفګان زیاتېده. دوی سره وویل چې نه مو د هوسۍ غوندې چټکې پښې په نصیب شوې، نه د پیشو غوندې تیرې منګولې او نه د مرغانو غوندې وزرونه. سویانو دا هم وویل چې غټو غوږونو مو یوازې ویره ډېره کړې ده. که یو څوک یو کرو لرې را روان وي موږ یې دلته ښکالو اورو او خوب نشو کولی. ټول وخت مو په دې تیر شي چې کله یوې خواته مخ واړوه کله بلې خواته چې حمله را باندې ونه شي. سترګې مو داسې دي چې که په وښو کې هم پټ یو له لرې هر چاته ځلا ورښکاري. دوی بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې ژوند بې معنا دی او خودکشي په خیر ده. نو په شریکه یې د کمر خواته منډه کړه چې لاندې ډنډ ته ځان واچوي، خودکشي وکړي. دغه شیبه یو شمېر چونګښان چې د اوبو په غاړه ناستو او د دوی د پښو اواز یې واورېد ووېرېدل، د ډنډ منځ ته یې ټوپ کړل، وتښتېدل. دغسې پیښه سویان د ډنډ په غاړه همیشه ویني، خو نن ناڅاپه په لومړي ځل د یوه سوي ورپام شول او په لوړ اواز یې وویل دومره نهیلي په کار نه ده، تر موږ ډارن ژوي هم شته. او دې شي د سویانو روحیه په حیرانونکي ډول پیاوړې کړه. انتحار یې هیر کړ، خوشحاله شول او په مستۍ د خپلو کورونو خواته روان شول. یوه ډکه کراچۍ بادام یو خړ زلمی سنجاب د ځنګل د پاچا زمري خدمتګار شو. د به هر کار چټک او په ښه ډول ترسره کوه. د زمري ورسره دلچسپي پیدا شوه او ژبه یې ورسره وکړه چې د تقاوت په بدل کې به ډکه کراچۍ بادام ورکوي. د خړلمې به رخه راغله چې نور خړلمې په ځنګل کې آزاد ګرځي، منډې وهي، له یوې ونې بلې ته په خپله خوښه ټوپونه وهي او په خپلو اوږو ببرو پستو لکیو فخر کوي. ارمان به یې وکړ چې کاش کې دی هم نوکر نه وی آزاد وی، خو د پاچا له څنګه جدا کېدل سخته و، سخته څه چې ممکن نه و، او که ممکن هم وی په ځنګل کې مستو بې پروا ګرځېدل به ورته مشکل و. دی به مجبور و چې د دربار د یوه پخواني مقام په توګه ورو ګامونه واخلي. خړلمې ته به ډېرې اندېښنې پیدا شوې، خو په آخر کې به یې د زړه تسلي په دې وشوه چې د تقاوت په وخت کې به پاچا ډکه کراچۍ بادام ورکړي. او بادام داسې خواړه دي چې اکثره خړلمیو ته آن یوه دانه په ټول عمر کې نه رسیږي. ده به له ځان سره وویل دوی به هغه وخت بیا زما د ژوند ارمان کوي. کلونه تیر شو، خړلمی بوډا شو، د تقاعد وخت یې راورسېد. پاچا په دې ویال شانداره محفل جوړ کړ او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د اوږدو کلونو خدمت په بدل کې ډکه کراچۍ بادام ورکړل. خړلمی که څه هم په مودو د دې ورځې انتظار و، خو اوس چې بادام ولیدل غم او خفګان احساس کړ. د پام شول چې په دې عمر کې د بادام نه پکارېږي، د په خوله کې غاښونه پاتې نه وو. پلار زوی او نیکه ویلان ترکان له خپل بوډا پلار سره ښه رویه نه کوله، لکه پلار چې نه وي او یو سوالګر وي. د به ځان ته په چیني کاسه کې ښوروا خوړله، خو پلار ته یې خاورین لوښي اخیستي وو. یوه ورځ چې د پلار له لاسه خاورین لوښی ولوېده مات شو او ښوروا په کوټه کې تویه شوه. ویلان په قهر ورته وویل سړی پام کوي، کوچنی خو نه یې. د ویلان ترکان زوی موتو به د خپل نیکه درناوی کوه او له نیکه سره یې د پلار چلند نه خوښوه، خو له ویرې یې څه نه ویل. د خاورین لوښي د ماتېدو په ورځ د ویلان د چلند په وجه موتو ته ډېر درد ورغی. پاڅېد او د یوې لرګینې کاسې په جوړولو بوخت شو. ویلان ترکان ورته وویل څه کوې زویه؟ موتو ورته وویل یوه کاسه جوړوم چې بوډا شي او لاس دې ریږدي، نو لرګینه کاسه که دې له لاسه هم ولویږي نه به ماتېږي او زه به نه غوسه کېږم. ویلان ترکان د زوی د دې خبرې له اورېدو وروسته له خپل پلار سره سلوک بدل کړ. د مرګ د مخنیوي علم. په ښار کې اوازه شوه چې یو سړی راغلی وای د مرګ د مخنیوي علم را سره شته. سړی مسافر ډیر وخت یې نه تېروه. پاچا یو ځوان درباري ورواستو چې مسافر که هر څومره تنخواه غواړي ور به یې کړو، خو دا علم ورنه ژر تر ژره زده کړه. مسافر قانع شو، البته ویې ویل چې دا اسانه علم نه دی. علم که اسانه و که ګرانه، د دربار سړي ته یې د زده کړې امر شوی و. ګونډه یې ورته ووهله، څه موده پس مسافر مړ شو او پاچا هغه د دربار ورستولی سړی له ډېر قهره اعدام کړ، ځکه علم یې لا نه و زده کړی. د ښار خلکو به پټ په خپلو کورونو کې ویل چې پاچا کمعقل دی. دې ته یې هم ونه کتل چې له دغه مسافر سره که د مرګ د مخنیوي علم وی نو د خپل مرګ مخه یې ولې نه نیوله. پتنګان
په تیرو زمانو کې چې هلکان به ښوونځیو ته تلل او نجونې به د کور د کارونو لپاره په کورونو کې ناستې وي. یوې چینایي نجلۍ ژو د ښوونځي د تلو ارزو لرله. د دوی کورنۍ شتمن او ژو نازولې وه، خو پلار یې نشو کولی چې د جاهلانه دودونو مخالفت وکړي. ژو چې پلار ته ډیره ټینګه شوه، هغې ورته وویل که ښوونځي کې شامله شي زه د مخه نه نیسم، مګر ډاډه یم چې هېڅ ښوونځی نجونې نه شاملوي. ژو یوه لرې ښار ته د ترور کره لاړه. ویښته یې لنډ کړل، جامې د هلکانو کړې او د هلک په نوم په ښوونځي کې شامله شوه. دې به هر سهار د نارینهو جامې اغوستلې او ښوونځي ته تله. له ژو سره په ټولګي کې د لیانګ په نوم یو هلک و. دوی سره وپېژندل او ورو ورو ملګري شول. د میاشتو کلونو په تېرېدو سره ژو او لیانګ متوجه شول چې په یو بل یې زړه بایللی دی. دې غوښتل د عمر تر پایه له لیانګ سره ووسي. یوه ورځ یې لیانګ ته وویل د ښوونځي له ختمېدو وروسته چې کار ومومې زموږ کور ته راشه، له پلاره زما خور وغواړه. لیانګ یې وړاندیز په خوشحالۍ ومانه، ځکه نه یې غوښتل چې له ژو سره یې لیده کاتبه شي. نو که د ژو له خور سره واده وکړي د ژو د لیدو په مخ کې به خنډ ورته نه جوړیږي. د ښوونځي له ختمېدو وروسته لیانګ په لنډ وخت کې کار وموند او چې د واده پیسې ټولې کړې د ژو کور ته ورغی او هغه یې د نجونو په جامه کې ولیدله. ژو یې په راتلو خوشحاله شوه. د دوی د وروستي ځل لیدو کال پوره کېده او دا ورپسې ډېره خفه شوې وه. ژو چې ځان نشو کنټرولولی چیغه کړه را باندې ګران یې، زه نجلۍ یم، دا دی وینې مې، بې له تا ژوند نشم کولی. ژو دی خپل پلار ته بوت. هغه د لیانګ خبرې واورېدې، خو چې د ژو د غوښتلو یې ورته وویل توضیح ورکړه. ما یوه شتمن سوداګر ته د هغې د ورکړې ژمنه کړې ده، که لیانګ هر څه زارۍ کولې ګټه یې نه وه. لیانګ په مات زړه ستون شو، د بوږنونکې تنهایي احساسوله. دغه فکر چې نور به ژو هېڅ وخت نه ویني اور ور باندې بلاوه. خپل کور ته لا نه و رسېدلی چې په لاره کې بېهوشه شو او وماړ. ژو چې د لیانګ له مړینې خبره شوه له ژوند سره یې دلچسپي ختمه شوه. دې په ظاهره ومنله چې له هغه چا سره واده ته تیاره ده چې پلار یې ورته په نظر کې نیولی دی، خو شرط یې کېښود چې ورا به د لیانګ د قبر په خوا کې تېرېږي. کله چې د واده کاروان هدیرې ته نږدې شو یو سخت باد راوالوت او رڼا ورځ توره شپه شوه. ژو له ګاډۍ لاندې ټوپ کړل، د لیانګ د قبر خوا ته لاړه، ژړل یې او د هغه په قبر پرېوته. دغه وخت په اسمان کې ناڅاپه تالنده او برېښنا شوه او د لیانګ په قبر باندې ټکه پرېوته. قبر سوری شو، ژو یې منځ ته ور ټوپ کړل، سیله یې ودرېده. کله چې د ژو خپلوان قبر ته راغلل هلته یوازې یو تش تابوت ولید چې وروسته بیا دوه پتنګان ورنه راووتل. پتنګان له یو بله تاوېدل او الوتل. راغلیو کسانو لاندې قبر ته حیران حیران کتل او دوه پتنګان په هوا کې نڅېدل او ورو ورو له سترګو پناه کېدل. ته له ملګرو پیژندل کېږي. قاضي د بزګر په کرونده کې روږدې شوې وې. غلې دانې خوړلې بزګر ورته لومه کېښوده. د دویو په منځ کې یو ډینګ هم و. کله چې ایسار شول ډینګ وویل زه بې ازاره مرغه یم، هېڅکله غلط کار نه کوم، دلته زه هسې نیول شوی یم، ما خوشې کړه. بزګر ورته وویل ته به رښتیا وایې خو ما له غلو سره یو ځای ونیولې، نو له دوی سره باید پاتې شي. دوه زړی په یوه لوکس کور کې یو لټ ځوان اوسېده. هغه به غرمه له خوبه راویښېده، ډوډۍ به یې خوړله او له ډوډۍ وروسته به یې بیا ځان د خوب کوټې ته رسوه. د پالي په نوم یو توتي درلود. پالي به لټ ځوان ته حیران حیران کتل. یوه ورځ یې چې خپلې وزرې پاکولې لټ ځوان ته وویل له ډېر استراحته ستومانه نه یي، نیمه ورځ تېره ده او خلکو نیم کارونه ختم کړي دي، خو ته لا پروت یې دومره لټي ولې؟ لټ ځوان چې ارګمي ایستل وویل هر سهار چې راویښ شم دوه دوستان مې په غوږونو کې بونیږي، یو دوست مې زیار دی او بل لټي. زیار وایي را پاڅه، نن دې ډېر کارونه په مخ کې دي، وخت تېرېږي، په څملاستلو یې مه ضایع کوه. خو لټي وایي ولې بیړه کوې، یو څه نور خوب هم وکړه، نور که ډېر زحمت باسي خپل کار یې دی، ستا یې ورباندې څه. لټ ځوان زیاته کړه زه د دواړو خبرې ټکي په ټکي اورم او په دې ډول وخت را باندې واوري، غرمه شي مازدیګر شي ماښام شي. اغېز د یوه نواب اس چې په ده باندې ډېر ګران و او د منډې په سیالیو کې یې ساری نه و، ناڅاپه په یوه پښه ګوډ غوندې شو، نه ګوښېده به. د حیواناتو طبیبانو چې وکته هېڅ عیب یې پکې ونه لید، نه یې هډوکي ماتو، نه یې پښه بې ځایه شوې وه، نه یې غوښه څیرې وه، هېڅ مشکل یې نه و. نواب د اس د نه ګوښېدو ستونزه له یوه حکیم سره شریکه کړه او ورته ویې ویل چې طبیبانو پکې هېڅ عیب نه دی پیدا کړی. حکیم پوښتنه وکړه په تېرو څو میاشتو کې د اس په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟ نواب وویل
څو اونۍ مخکې مې د هغه خدمتګار بدل کړ، نور هیڅ تغییر نه دی راغلی. حکیم وپوښتل اصل نوي خدمتګار سره خوشحاله دی؟ نواب وویل بیخي زیات، د خدمتګار په لیدو له خوشحالۍ شڼېږي، ټوپونه وهي، لکۍ خوځوي. حکیم پوښتنه وکړه خدمتګار خو به نه ګوښي؟ نواب وویل لږ لږ نه ګوښي. حکیم وویل علت معلوم شو، خدمتګار یې بدل کړه. هر څوک له بل اثر اخلي او له هغه چا خو زیات اثر اخلو چې خوښ مو وي. د حاصل د ټولولو وخت. مانیاپا بزګر به له سهاره تر ماښامه په خپله کرونده کې بوخت و. د ده په کرونده کې یوې مرغۍ ځاله کړې وه. هغې 2 بچي لرل. مور او بچیو خوشحاله ژوند درلود. میاشتې تېرې شوې او د حاصل وخت نږدې شو. بچیو یې وویل مورې نور به نو دا ځای پرېږدو. مور یې ورته ویل نه بچیو، اوس لا وخت شته، بزګر تیار نه دی. دوی یوه ورځ واورېدل چې بزګر وویل ګاونډي به راوبولم چې د حاصلاتو په ټولولو کې مرسته راسره وکړي. د مرغۍ بچي وویل نن شپه بالوزو، ځان به باسو. مور یې ویل وخت لا شته، دا کار نه کیږي. د مور خبره رښتیا شوه. ګاونډي رانغلل. 2-3 ورځې وروسته دوی بیا د بزګر خبرې واورېدې چې ویل یې خپلوان به راوبولم چې حاصل ټول شي. بچیو بیا د تللو خبره وکړه، خو مور یې ویل اندېښنه مه لرئ، اوس لا وخت شته. د مور خبره دا ځل هم رښتیا شوه او بالاخره یوه ورځ بزګر ویل سبا به راځم، حاصل به ټولوم. مور چې دا خبره واورېده بچیو ته یې ویل له کروندې د تللو وخت را رسېدلی دی. لومړی اصل د جاپان د کیوتو ښار د اوباکو معبد په دروازه باندې لیکلی دي. د دغه عبارت توري په غیر عادي ډول غټ دي او چا چې د خط هنر خوښیږي د خوشنویسۍ یو شاهکار یې ګڼي. دغه توري څه باندې 2 پیړۍ پخوا کاسن کښلي وو. استاد کاسن دغه توري اول په کاغذ وایستل. د کاغذ د لیک په اساس لویه طرحه جوړه شوه او بیا دا لویه طرحه په لرګي کې وکناستل شوه. د دغه توریو د خطاطۍ په وخت د استاد څنګ ته یو زړور شاګرد ناست و چې رنګ یې تیار کړی و او تل به یې د استاد په کار باندې نیوکه کوله. دا ښه نه دی، دا هم ښه نه ښکاري، یو څه بل ډول معلومیږي. استاد له ډېرې خوارۍ وروسته شاګرد ته وویل دا درته څنګه ښکاري؟ شاګرد وویل مزه یې نشته، تر هغو مخکنیو بیلګو هم بې مزې دی. کاسن په صبر او حوصله پاڼې تورولې او 4-8 ځله لومړی اصل ولیکه، خو د شاګرد رضایت یې ترلاسه نه کړ. وروسته بیا شاګرد د 2 شیبو په مخه بهر ووت او کاسن ته په زړه کې ورتېره شوه اوس د ده له تیزبینو سترګو د پټېدلو فرصت لرم. د په آرام او آزاد ذهن چټک ولیکل لومړی اصل او شاګرد وویل شاهکار دی. اختیار چې په هوښ راغی سمندر آرام و. د ور باندې چغه کړه ډېر چلبازي، خلک په خپل سکون او قرار حالات تیر باسي. دروي بولې خو چې منځ ته درشي غضب ور باندې راولي. سمندر د یوې ښځې په بڼه ظاهر شو. خپله ننګه یې وکړه ما مه ملامتوه، دا باد دی چې څپې جوړوي او ما په هیولا بدلوي. یوه حکیم چې دا کیسه کوله وویل له هغه چا ځان ساتئ چې اختیار یې په خپل لاس کې نه دی. د سعادت راز. مولا نصرالدین ته چا وویل چې د نیکمرغۍ راز په څه کې دی؟ مولا ورته ویل په ښه قضاوت کې. هغه ویل ښه قضاوت به څنګه کوو؟ مولا ویل د تجربې له لارې. هغه ویل تجربه به څنګه پیدا کوو؟ مولا ورته ویل د بدو قضاوتونو له لارې. مڼې په یوه بیابان کې مڼې ډېرې کمې وې. طبیبانو به ویل چې روغتیا ته ډېره ګټه لري. شتمنو زیاتې خوړلې او بېوزلو ته په ټول عمر کې نه رسېدلې. یو بزرګ راغی ویې ویل هېڅوک دې د ورځې تر پایه یوې مڼې نه ډېره نه خوري. وروسته بیا ځینو تکړه ځوانانو بیابان ته اوبه راوستې او د مڼو باغونه یې کېښودل. مڼې زیاتې شوې خو د ټولنې مشرانو او منلیو کسانو به د بزرګ د خولې خبره کوله. ویل به یې که څوک د ورځې تر یوې زیاته مڼه خوري ګناه او تیری کوي. ځینو ځوانانو ته د مشرانو او منلو کسانو خبره سمه نه ښکارېده. مڼې یې تر یوې ډېرې خوړې او ګناه یې نه احساسوله. خو ځینو نورو به د ډېرو مڼو د خوړلو په وجه ځانونه ملامت او ګناهګاره احساسول. د ټولنې مشرانو د هغو ځوانانو د نیولو لپاره ځانګړي کسان وګمارل چې مڼې یې ډېرې خوړلې. هغوی ته چې د ګناه احساس یې هم نه کوو تر هغه نورو درنه سزا ورکول کېدله. د باغونو اکثره مڼې ورستېدلې او ځینو بڼوالو خپل باغونه پرېښودل. د ګڼو ځوانانو غوندې نورو وطنونو ته وتښتېدل. لولو د روحي ناروغیو د مرکز لیدو ته ورغلي سړي او ناروغ ولید چې په چوکۍ وروسته وړاندې کېږي او په مزه مزه وایي لولو لولو.
لیدونکي له ډاکټر پوښتنه وکړه د دغه ځوان مشکل څه دی چې لولو لولو وای. ډاکټر ورته وویل لولو هغه ښځه وه چې دی یې پرېښود. لږ وړاندې په یوه بله کوټه کې بل ناروغ سر په دیوال واهه او په ژړانده غږ یې ویل لولو لولو. لیدونکي وویل لولو د ده ستونزه هم ده. ډاکټر وویل هو دی هم هماغه څوک دی چې وروسته بیا لولو ورسره واده وکړو. معنویت. دومره معنویت به څنګه پیدا کوم چې د خپل ګاونډي په اړه قضاوت ونه کړم، په هغه تبصرې ونه کړم او په هغه کار ونه لرم. مرشد ورته ویل د معنویت د لرلو لپاره دعا وکړه. ده ویل دعاوې مې ډېرې کړې دي، خو دا راته ووایه چې زما دعاوې به څه وخت منل کیږي. مرشد ورته ویل چې کله په دې پوهه شي چې که څوک ګناه کوي هغه نه پوهیږي او هغه د عفو مستحق دی نه د کرکې. پوهېدل او عملي کول. له یوه لوی عارفه پوښتنه وشوه عاقل څوک دی؟ ده ځواب ورکړ څوک چې همیشه له نورو یو څه د زده کړې لپاره پیدا کوي. پوښتنه ورنه وشوه پیاوړی څوک دی؟ ده ځواب ورکړ چې د ځان د فتح کولو قوت ورسره وي. پوښتنه وشوه شتمن څوک دی؟ ده ځواب ورکړ څوک چې ورسره موجود ثروت پیژني، یعنی د ژوند ورځې شپې ځکه دی که په خپل چاپیریال کې څه تغییر راولي د ورځې شپو په مټې راوستلی شي. پوښتنه ورنه وشوه څوک د درناوي مستحق دي؟ ده ځواب ورکړ څوک چې د ځان او شاوخوا خلکو درناوی کوي. یوه سړي ورته ویل په دې خبرو خو هر څوک پوهیږي. ده ویل په حقیقت پوهېدل اسانه وي خو عمل ورباندې سخته شي. لومړنی سبق. یوه لوی سوداګر وویل چې د شنبې په ورځ په پلاني سالون کې په تجارت او کاروبار کې د بری د رازونو په اړه خپلې تجربې شریکوي. د شنبې په ورځ سالون له خلکو ډک شو ځکه دی په زلمیتوب کې بېوزله و او ورو ورو یې په کاروبار کې لویه شتمني پیدا کړې وه. نو هر چا غوښتل چې خبرې یې واوري. خلک کابو 2 ساعتونه په سالون کې منتظر ناست و خو د سوداګر درک ونه لګېد. د ده د شرکت یوه کارکوونکي ویل چې هغه به وروسته راشي. نور انتظار هم وکړی چې 25 دقیقې نورې تېرې شوې او سوداګر رانغی. له سالونه د خلکو وتل پیل شول. په راتلونکو 2 ساعتونو کې یوازې 10 کسه پاتې وو چې سوداګر راغی ویې ویل زما دومره په ځان راتګ د هغې تجربې یوه مهمه برخه وګڼئ چې غواړم نن یې در سره شریکه کړم. وروسته بیا د په تجارت او کاروبار کې د بری د رازونو په اړه خپل اصلي وینا پیل کړه. د ده لومړۍ جمله دا وه هر څوک چې د اوږدې لارې مزل ته زړه ښه کوي دا باید زده کړي چې په لومړنیو نهیلیو لاسبری د ده لپاره ډېر لوی او اساسي کار دی. سین او سپوږمۍ. ماسخوتن یو ځوان چې نشه کړې وه او ریږدېده په سیند باندې له پله د تېرېدو په وخت له ملګري سره مخامخ شو. دوی څو شېبې هلته ودرېدل. ځوان چې لاندې وکتل ملګري ته یې ویل دا څه دي؟ ملګري ورته وویل سپوږمۍ ده. ځوان ویل عجبه ده ډېر پاس نه یو راغلي. هوښیار نوکر خپل بادار ته وویل صاحب که مړ شم څه به راسره کوي؟ بادار یې ورته وویل نور به څه کوم خو کپن به درته اخلم. نوکر وویل د هغه کپن په ځای اوس جامې راته جوړې کړه. بیا مې بې کپنه خښ کړه. بادار ته یې خبره ښه ښکاره شوه. نوکر یې په جامو کې پټ او خوشحاله کړ. شاعر او عاشق. شاعر لاندې پیالې ته کتل. عاشق چې هلته تېرېده ورته ویل څه کوې؟ شاعر وویل پیاله مې له اوبو ډکه کړې ده د سپوږمۍ ننداره پکې کوم. عاشق ورته ویل غاړه خو دې نه ده ماته پاس وګوره. زندان. د کاماکورا بودا په یوه ستر معبد کې ساتل کېده. یوه شپه سخت توپان راغی او د معبد چت یې والوځاوه. له هغه وروسته په مودو د کاماکورا ستره مجسمه باد باران او د لمر شغلو ته پرته وه. کله چې یو روحاني د معبد د بیا جوړولو لپاره د چندو ټولولو تابع وکړه لویه مجسمه د هغه خوب ته ورغله. ویې ویل هغه معبد راته زندان و نه کور. ما همداسې یوازې پرېږدئ خوشحاله یم. مړ بودا. بې کوره مسافر د ژمي په یوه سړه شپه کې د معبد ور وټکاوه. له باد باران او یخنۍ یې پناه وغوښته. روحاني په نه زړه ورته وویل خیر دا یوه شپه را سره تېره کړه خو دا معبد دی هوټل نه دی. سهار وختي به ځې. چې شپه نیمه شوه روحاني څه خش واورېد. له خپله ځایه چې د معبد په خوا کې و معبد ته ورغی. ځای تود و. روحاني چې شاوخوا وکتل پوهه شو چې یو لرګین بودا نشته. مسافر ته یې ویل بت چیرته دی؟ مسافر اور ته اشاره وکړه. بیا یې ویل یخ پخو. ما ویل د ده یخني هسې نه ما ووژني. روحاني چې ویرې اواز رېږدولی ورته وویل کفر وایې لیونی شوی هغه خو د بودا بوتو تا بودا سوځولی دی. وروسته بیا روحاني د دې پیښې ریپورټ مرشد ته ورکړ. مرشد ورته وویل
تا یو مړ بودا تر ژوندي انسان غوره بللی دی؟ دا تېروتنه ده. د جراح ازموینه. په ویانا کې د جراحي مشهور پروفیسر خپلو محصلانو ته وویل یو جراح باید 2 ځانګړنې ولري، یو د ورټ او کرکې نه کول او بل د مشاهدې دقت. جراح له دې وروسته په مرداري کې ګوته ننویستله، ویې څټله او له محصلانو یې وغوښتل چې همداسې وکړي. محصلانو چې په ذهني لحاظ چمتو همداسې وکړل. جراح په مسکا ورته ویل تبریک درته وایم چې په اول امتحان کې کامیاب شوی، خو له بده مرغه په دویم امتحان کې ټول ناکام یاست، ځکه ستاسې یوه هم پام نشول چې په مرداري کې ننویستلې ګوته مې ونه څټله، هغه بله یوه وه. کلیسا او کشیش. دا د 20مې پیړۍ په لومړیو کلونو کې د اروپا د یوه بوډا کلیوال کیسه ده. دی به هم سهار وختي ویښېده او له پاڅېدو سره سم به ځان د کلي کلیسا ته رسوه چې هم یو څه عبادت وکړي، هم وړیا ورځپاڼه ولولي او بلې کلیسا ته مخامخ د دوکان پرانیستلو ته پام وي چې تر نورو له مخه ورشي او د خپلې خوښې شیان پکې واخلي. په کشیش باندې دا ښه نه لګېده چې دی هلته هر ګهیز ورځپاڼه لولي. اخر یې زړه صبر نه شو، یوه ورځ یې په غوسه بوډا ته وویل دا د ورځپاڼې د لوستلو ځای نه دی. بوډا چې دغه وخت پوتي اعلانونه لوستل، کشیش ته وویل دا دی وګوره پوتي اعلانونه لولم. دې خبرې کشیش سمدستي غلی کړ لکه په غوسې چې سړي اوبه توی شوي وي. په شا ولاړ او بخښنه یې وغوښته. په کلیسا کې د مرګ د لوستلو اجازه شته، خو د ژوند نه. له وسوسو سره په جګړه کې. شیطان چې ولیدل د حقیقت یو پلټونکی د مرشد کور ته ننوځي، د هغه د راستنولو لپاره یې هڅه پیل کړه. د هغه ته د ثروت، قدرت، شهرت او شهوت په څیر ډول ډول وسوسې ور پیدا کړې. خو د حقیقت پلټونکی چې په معنوي چارو کې ډیر معلوماتو، هیڅ وسوسې ته تسلیم نشو او د مرشد مجلس ته ورغی. دی په کوټه کې دی شي یو څه حیران کړ چې مرشد په پسته چوکۍ او شاګردان لاندې په کلکه مځکه باندې ناست و. په زړه کې ورتېره شوه تواضع د خدای د دوستانو لوی فضیلت دی، خدای لکه چې نه لري. وروسته یې بیا ځینې نورې خبرې په استاد کې ولیدې چې خوښې یې نه شوې. یوه دا چې ده ته یې خاصه توجه ونه کړه، شاید په دې وجه چې زه د نورو غوندې ورته کوزو پاس نه شوم. د مرشد د لباس ډول هم خوند ور نه کړ او بلې د هغه د خبرو په انداز کې یو څه غرور ولید. د بالاخره دې نتیجې ته ورسید چې غلط ځای راغلی دی، حقیقت باید بل چیرته وپلټي. کله چې له مجلس ووت، مرشد شیطان ته چې د کوټې په یو کونج کې لیدلی وویل وسوسه اچوونکي ته هسې اندېښمن وي، هغه له اوله لا ستا سړی و. زنداني. د نازیانو یو پخوانی بندي د خپل دوست لیدو ته ورځي چې هغه هم یو وخت د نازیانو بندي و. دوست یې ورته وایي نازیان دې هیر کړي دي؟ دی جواب ورکوي هو هیر کړي مې دي. دوست یې ورته وایي زما خو نه هیریږي، اوس هم چې را یاد شي د انتقام لمبې را باندې بلې وي. دی ورته وایي ته نو اوس هم د هغې په زندان کې. پردي بوټونه. د فلسفې استاد چې یوازې یوه جوړه بوټان لرل، چمیار ته ورغی چې ور جوړ یې کړي. چمیار وویل اوس خو مې دوکان بند کړ، سبا راشه. د فلسفې استاد وویل نور بوټان نه لرم، د دغو غم وکړه چې لوڅې پښې پاتې نشم. چمیار ویل زه به اوس یو جوړه بوټان تا ته امانت درکړم. استاد ور باندې چغه کړه دا ته څه وایې پردي بوټان په پښو کړم؟ ته ما پېژنې زه څوک یم؟ زه د فلسفې یو استاد یم. چمیار ورته ویل ټول عمر دې پردي فکرونه په سر کې ګرځولي او اوس یوه ورځ پردي بوټونه په پښو کې نه ګرځوي. عجبه ده. لویه بلا. له چینایي حکیم کنفوسیوس نه پوښتنه وشوه چې د یوه ښه حکومت اصلي عوامل کوم دي؟ د ویل خواړه، صلاح او اعتماد. ورته ویل شول که په دغه دریو کې یو نه وي له کومې وتېرېږئ؟ د جواب ورکړ صلاح. خلکو بیا پوښتنه وکړه په پاتې دوو کې له کومې یوه تېرېدلو ته تیار یاست؟ ده ورته ویل له خوړو. خلکو ورته ویل بې ډوډۍ خو به ډېر خلک ومري. کنفوسیوس ویل مرګ د انسانانو د ژوند یوه برخه ده، مګر د دولت په رهبر باندې بې باوري لویه بلا ده، ډېره لویه. پېژندنه. توماس له ساحله راستون شو. مور یې ورته وویل بچیه ماشومان هلته و؟ ده وویل هو. مور یې بله پوښتنه وکړه هلکان و که جینکۍ؟ ده ورته وویل جامې یې نه وې، نه رامعلومېدل چې هلکان دي که جینکۍ. اندېښنه. ښوونکي ته کوچنی شاګرد اندېښمن ښکاره شو. ورته ویې ویل بچیه ولې داسې چورتي یې؟ ده ورته ویل د مور و پلار اندېښنه را سره ده. پلار مې ټوله ورځ کار کوي چې ما ته جامې واخلي، ما په ګېډه موړ کړي، ما خصوصي ښوونځي ته واستوي او زما په خاطر په رخصتیو کې هم کار وکړي. مور مې هم کری ورځ په پخلي، په پاکولو، په اوتو او په سودا اخیستلو بوخته ده چې زه آرام ووسم. ښوونکي ورته ویل نو اندېښنه دې څه ده؟
زده کوونکي وویل ویرېږم چې ونه تښتي. وظیفه په کار پسې راغلي لومړي سړي ته وویل شول ګوره دا یو ساده امتحان دی چې تر مقررې له مخې باید واخلو. ته دا راته ووایه چې 2 او 2 څو کېږي؟ ځواب یې ورکړ 4. هغه ووت او له دویم سړي پوښتنه وشوه 2 او 2 څو کېږي؟ هغه ویل څه چې د رئیس صاحب خوښوي. دویم سړی مقرر شو. کورنۍ د کورنۍ غړي د ماښام په دسترخوان ناستو. مشر زوی ویل د کوڅې د اخر سر هغه انجلۍ راته وکړئ خوښه مې ده. پلار یې ویل هغې ته هیڅ میراث نه دی رسېدلی. مور یې زیاته کړه یو غیران یې نه دی ټول کړی. کشري ورور ویل په فوټبال هیڅ نه پوهیږي. خور ورغبرګه کړه ویښته یې بیخي بل رقم دي. ماما ویل بس بل کار یې نشته همیشه ناولونه لولي. انا ویل ډیر بې ځایه سینګار کوي. مشر زوی ویل یو خو لوی امتیاز لري. ټولو مخ ور واړو چې کوم امتیاز؟ ده ویل کورنۍ نه لري. غشې یو راهب له بودا پوښتنه وکړه آیا د ښو خلکو اروا له مړینې وروسته ژوندی پاتې کیږي؟ بودا د نور کله غوندې دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو راهب له پوښتنې لاس وانخیست. هره ورځ به یې همدا پوښتنه کوله او هر ځل به د بودا ځواب چوپتیا وه. بالاخره راهب بې حوصلې شو. ویې ویل که دومره اساسي پوښتنې ته ځواب نه راکول کیږي نو په معبد کې څه کوم چې د ښو خلکو روحونه هم د هغو له بدنونو سره خاورې کیږي. بیا خو دا شیرین ژوند د زهد په سختیو تریخول بې فایدې کار دی. د ده له ګواښه وروسته بودا ورته وویل ته د هغه چا غوندې یې چې د زهر لړلي غشي په وجه مرګي حاله پروت دی. عزیزانو یو طبیب ورته راوستی چې ژر تر ژره یې غشی وباسي او له مرګه یې بچ کړي. خدای ورته وایي تر هغو غشی مه باسئ چې څو پورې مو دغه 3 پوښتنو ته ځواب نه وي موندلی. یو غشی ویشتونکی له رنګه سپین و که تور. 2 په ونه لوړ که ټیټ. 3 برهمن و که نجس. راهب په معبد کې پاتې شو. د چا لپاره واز ښار ته یو بزرګ راغی چې خلکو ته حق لاره وښایي. خلکو یې په اوله کې خبرې اورېدې خو ورو ورو یې غوږونه ورباندې کاڼه کړل او بیا داسې وخت شو چې هیڅوک یې اورېدلو ته تیار نه وو. د چا لپاره واز ښار ته یو بزرګ راغی چې خلکو ته حق لاره وښایي. خلکو یې په اوله کې خبرې اورېدې خو ورو ورو یې غوږونه ورباندې کاڼه کړل او بیا داسې وخت شو چې هیڅوک یې اورېدلو ته تیار نه وو. یوه ورځ ورته یوه مسافر وویل ته پوهیږي چې دوی دې نه اوري نو ولې لا وعظونه کوې؟ بزرګ وویل په اوله کې مې وعظونه کول چې دا خلک به بدل کړم خو اوس یې له دې ویرې کوم چې دوی هسې نه ما بدل کړي. ارزښت استاد د پیسو نوټ راواخیست. شاګردانو ته یې وویل دا د چا په کار دی؟ ټولو لاس اوچت کړ. بیا یې لاس کې وچرم وړه ایسته یې واچوه. ویې ویل د چا په کار دی؟ بیا هم ټولو لاس اوچت کړ. بیا یې تر پښو لاندې کړ او ویې ویل د چا په کار دی؟ بیا هم ټولو لاس اوچت کړ. استاد په آخر کې ویل موږ هر یو خپل ارزښت لرو. دا مهمه نه ده چې حالات مو تر پښو لاندې کوي او که مو دردوي او که مو د دې کاغذ غوندې ایسته غورځوي خو خپل ارزښت رانه څوک نشي اخیستلی. درناوی د نرسنګ د وروستي کال د امتحان وروستۍ پوښتنه دا وه چې ستاسې د انسټیټیوټ ملازم څه نومیږي؟ ما فکر وکړ چې استاد ټوکه کړې ده. مطلب به یې دا وي چې په شاګردانو باندې د ازموینې فشار کم شي. له ازموینې وروسته مې وغوښتل زه هم ټوکه وکړم. ومې ویل استاد دا وروستی سوال خو به نمرې لري؟ استاد وویل ولې نه، د هرې بلې پوښتنې د ځواب غوندې تاسې به په روغتون کې ګڼ همکاران لرئ او په کار کې به صرف هغه وخت بریالي یاست چې له همکارانو سره چلند مو د درناوي په اساس وي. د هغوی د نوم زده کول د درناوي یو اصل او شرط دی. د قناعت دعا رب النوع ویشنو د خپل یوه عبادت کوونکي له پرله پسې دعاګانو په تنګ شو. یوه ورځ یې ورته ویل 3 غوښتنې رانه وکړه که هغه هر ډول وي زه 3 واړه منم خو نور به نو د دعاګانو او زاریو سلسله ختموي. بله غوښتنه دې بیا نه منم. سړی خوشحاله شو. لومړۍ غوښتنه یې سمدستي وکړه. د خپلې مېرمن مړینه وغوښته چې له یوې بلې مناسبې ښځې سره واده وکړي. دا غوښتنه یې بې ځنډه منظوره شوه. خو کله چې دوستان او خپلوان د مېرمنې په جنازه کې راټول شول او د هغې مرحومې د ښو خویونو کیسې یې وکړې سړی پوهه شو چې بیړه یې کړې ده او د هغې ښېګړې له پامه غورځولې دي. له ویشنو یې غوښتنه وکړه چې مېرمن دې بیرته ژوندی شي. نور نو دی پاتې شو صرف یوه بله غوښتنه. دا ځل یې ټینګ عزم وکړ چې تېروتنه به نه کوي ځکه دا یې وروستی چانس و. ده له نورو سره مشورې پیل کړې. ځینو دوستانو ورته وویل چې تل ژوندی پاتې کېدل وغواړه خو نورو دوستانو ورته ویل چې که روغتیا نه وي همیشنی ژوند به یو عذاب شي. دغه راز که روغ ژوند غواړې او پیسې ونه لرې نو څه، چې پیسې ولرې خو له نورو نعمتونو محروم وي نو څه،
کلونه تیر شول خو فیصله یې ونه کړه چې څه غواړي، ژوند که ثروت که قدرت که صحت که څه شی. بالاخره ویشنو ته وویل لطفا ته راته ووایه چې څه درنه وغواړم. ویشنو چې ولیدل چې له سړي لار ورکه ده ویې خندل، ویې ویل له ما دا وغواړه چې په هر هغه څه چې درکول کیږي راضي واوسې. د حقیقت ټاټوبی. دا حکایت په 20مه پیړۍ کې د صوفیانه ادبیاتو مشهور لیکوال او مفکر ادریس شاه لیکلی دی. ادریس شاه صوفیانه حکایتونو ته د نوې ارواپوهنې په رڼا کې وکتل او نوی رنګ یې ورکړ. ژباړن د یو چا یقین چې د عادي بیدارۍ ژوند چې خلک یې پیژني بشپړ کېدلی نشي. دی د زمانې په حقیقي ښوونکي پسې وګرځېده. ډېر کتابونه یې ولوستل، له مختلفو فرقو سره ملګری شو، د ګڼو استادانو خبرې یې واورېدې او د هغوی عملونو ته یې په ځیر وکتل. د هغه معنوي لارښودنې چې ښې او په زړه پورې ورښکارېدې عملي کولې. دی به خپلو معنوي تجربو په ځینو شیبو کې له مستۍ او خوشحالۍ مالامال کړ او کله به بیا لاره ورنه ورکوه. هیڅ به نه پوهېده چې په کوم پړاو کې دی او لټون به یې څه وخت او چیرته پای مومي. یوه ورځ یې چې په خپلو کړنو نظر تېراوه ناڅاپه ځان د یوه حکیم د کور په خوا کې ولید. د دغه کور په باغ کې د حقیقت د لارې له پټ لارښود یعنې خضر سره مخ شو. خضر دی داسې ځای بود چې هورې خلک له غم او زوره کړېدل. ده وپوښتل تاسې څوک یاست؟ ځواب یې واورېد موږ هغه کسان یو چې په حقیقي ښوونو پسې نه ولاړ، خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او د دروغي مرشدانو درناوی مو وکړ. ورپسې بیا خضر دی هلته بود چې هورې ټول خلک خوشحاله وو. ده وپوښتل څوک یاست؟ ځواب یې واورېد موږ هغه کسان یو چې د حقیقت د لارې په نښو باندې مو ځان ناګاره کړ. مسافر ورته وویل که تاسې د حقیقت په نښو سترګو پټې کړی وی او ځان مو ننګاره کړی وی نو خوشحالۍ ته ولې ورسېدی؟ هغه وویل ځکه موږ د حقیقت په ځای خوشحالي ښه وبلله، هماغسې لکه ځینو نورو چې د دروغي مرشدان انتخاب کړل او ورسره یې غم و زور هم انتخاب کړ. ده ورته وویل آیا خوشحالي د انسان وروستی موخه نه ده؟ هغې وویل د انسان وروستی هدف حقیقت دی. حقیقت له خوشحالۍ ورهاخوا دی. څوک چې حقیقت ورسره وي کولی شي هر احساس چې وغواړي ولري یا هیڅ احساس ونه لري. موږ داسې وښودله چې حقیقت یعنی خوشحالي او خوشحالي یعنی حقیقت او خلکو را باندې باور وکړ. نو تا هم تر اوسه تصور کړی ده چې خوشحالي یعنی حقیقت، خو خوشحالي لکه څنګه چې ستا غم او دوک په خپل بند کې ساتي تا هم په بند کې ساتي. وروسته بیا د بیرته ځان په باغ کې له خضر سره ولید. خضر ورته ویل یوه هیله در پوره کولی شم. ده ویل غواړم پوه شم چې ولې د ځان په لټون کې مات شم او څنګه بریالی کېدی شم. خضر ځواب ورکړ تا تقریبا خپل ټول ژوند ضایع کړی دی ځکه دروغجن وې. ستا دروغ دا و چې په شخصي لذت پسې ګرځېدې، حال دا چې د حقیقت لټون دې په وس کې و. سړي ویل له دې سره سره زه داسې ځای ته ورسېدم چې ته مې وموندلې او دا هغه څه دي چې تقریبا هیڅوک یې نشي موندلی. خضر ویل تا زه ځکه ولیدم چې د یوې شیبې په مخه په کافي اندازه صادق شوې چې حقیقت د حقیقت لپاره وغواړي. همدا یوه شیبه رښتینولي وه چې ما دی بلنې ته لبیک ووایو. دغه وخت سړي په خپل وجود کې د حقیقت د لرلو لپاره ان د ځان د ختمېدلو په بیه ډېره ژوره لیوالتیا احساس کړه، خو خضر د لرې کېدو په حال کې و. سړي وغوښتل چې پسې ورشي. خضر وویل ته په ما پسې نشې راتلی، زه عادي دنیا ته د دروغو دنیا ته ستنېږم ځکه که غواړم خپلې چارې ترسره کړم نو باید هورې ووسم. او چې سړي یو ځل بیا شاوخوا سترګې وغړولې پوهه شو چې نور د حکیم په باغ کې نه دی بلکې د حقیقت په ټاټوبي کې ولاړ دی. پای. د هڅې ویبپاڼې درنو اوریدونکو او مینوالو او د هڅې ویبپاڼې د ټولنیزو رسنیو څارونکو لیدونکو او اوریدونکو، دا و د ځنګل کتاب چې ما صحت سمسور درته د هڅې ویبپاڼې پر یوټیوب چینل او نورو ټولنیزو رسنیو کې در وړاندې کړ. تر بل کتابه ما سمسور ته اجازه راکړئ هڅه وڅارئ، هڅه له نورو سره شریکه کړئ او هڅه خپله هڅه وبولئ ځکه هڅه تاسې ته په انلاین بڼه په PDF شکل او په غږیزه بڼه بېلابېل کتابونه وړاندې کوي. تر بیا ښې چارې ښه وختونه الله مومن.